بسم الله الرحمن الرحیم. انګلیسي زده کړه په پښتو کې د انګلیسي ژبې د زده کړې پروګرام موږ دې موضوع ته رسیدلی چې څنګه کولی شو د پښتو لیکل په انګلیسي ژبه زده کړو. نن ورځ زموږ پنځم درس دی. موږ د انګلیسي ژبې څو توري ویلي وو. نن نو راځو د یو توري ته. دا توري په پښتو ژبه کې د هغه واو لپاره استعمالیږي چې په ویلو کې وي مګر په لیکلو کې نه وي. مثال د پښتو یوه کلمه ګل، په ګل کې دا واو ویل کېږي. اصلا دا ګل چې کوم تلفظ کېږي ګاف واو لام په ډول تلفظ کېږي مګر لیکل کېږي هغه واو پکې نه. نو د دې لپاره موږ یو لیکو، د ګاف دپاره جي او د واو چې تلفظ کېږي د هغې دپاره یو او ایل. دارنګه په ګلاب کې هم همدغه شانتي. ورپسې بل توری د وي توری دی او دا توری په پښتو ژبه کې د هغه واو لپاره استعمالیږي چې په ویلو کې وي مګر په لیکلو کې هم وي او خوله پرې راغونډېږي. د دې لپاره موږ مثالونه لیکلي. مثال جاوید، د جاوید نوم کې په و باندې خوله راغونډېږي. همدارنګه رابط په نوم کې هم په و باندې خوله راغونډېږي. ورپسې توری دا د ډبلیو توری دی. دا توری په پښتو ژبه کې د هغه واو لپاره استعمالیږي چې په پښتو کې په ویلو کې وي مګر په لیکلو کې هم وي او خوله پرې خلاصېږي. یعنې هغه کلمې چې په هغې کې واو راغلی وي لیکل کېږي هم او ویل کېږي هم خو په ویلو کې پرې خوله خلاصېږي. لکه واجد په کلمه کې په واو باندې خوله خلاصېږي نو دې لپاره موږ ډبلیو لیکو. همدارنګه واحد په کلمه کې هم همدغه شانتي. ورپسې د ایکس توری دی او دا توری په پښتو ژبه کې کوم اواز نه ورکوي. مطلب د پښتو ژبې کوم توری چې دي د یو توري لپاره هم د ایکس توری نه کارول کېږي. وای توری، دا توری د هغه ای اواز ورکوي چې ژبه پرې تالو سره لګېږي. مثال یار، د یار کلمه، همدارنګه یاسین کلمه، د دې لپاره مثالونه کېدای شي. وروستی او اخري توری د انګلیسي ژبې هغه زد دی او دا توری په پښتو ژبه کې 5 اوازونه ورکوي: زال، زی، زوی، زوات او ځنګلي زی. د زال لپاره مثال ذاکر، دلته موږ د زال په ځای زد لیکلی. زاهد کلمه کې د زی په ځای موږ زد لیکلی. ظواهر، د ظواهر په کلمه کې موږ د زوی په ځای زد لیکلی. ضمیر په کلمه کې موږ د زوات په ځای زد لیکلی. همدارنګه ځنګل، د ځنګل په کلمه کې موږ د ځنګلي زی په ځای زد لیکلی دی. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا ښه وختونه.